مومنانو د خدای په خاطر د دې سپېڅلې روژې قدرداني وکړئ. د الله د دې سپېڅلې پیرزوینې ډېر قدرداني وکړئ. د دې روژې مبارکې میاشتې قدر وساتئ. کما حقه چې څنګه الله زموږ څه غواړي دا یوه میاشت پر ځان تکلیف راولي هغه رقمې تېره کړئ. نه دی معلوم. ګورې یو طرف ته الله پر خپل مخلوق څومره مهربانه دی، څومره مینه او محبت ورسره لري. د دې مینې او محبت اندازه یې د دې څه ولګوئ چې الله د خپل مخلوق د بخښلو دپاره پر هغوی باندې د رحم دپاره هغوی د جهنم څخه د ازادۍ دپاره داسې لمحات پیدا کړي دي چې هغه بیا په ټول کال کې بیا یو وار راځي بیا نه راځي. هغه د روژه مبارکه میاشت ده. الله وایي دا د رحمت میاشت ده، زه رحمتونه در باندې نازلوم. دا د مغفرت میاشت ده. داسې یو کس ته چې په دې میاشت کې ما ته وژاړي او پر خپلو تېر سوو باندې پښیماني ښکاره کړي، هغه ګناهونه، هغه تېروتنې، هغه رنګه مشکلات، هغه د الله نافرماني، هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت طریقې خلاف قدمونه چې د په ټول کال کې ایښي وه. داسې څوک شته چې په دې میاشت کې الله وایي ما ته رانږدې سي، زه دته ورنږدې سم، دی زما نه مغفرت وغواړي، الله وایي زه وبخښم. دغه قدرداني ده. د همدغه لمحات دي. د دې هر لمحه، هر منټ دا د سرو زرو نه هم زیات قدردانه دي. باید د دې سره موږ ډېر احتیاط وکړو. په ډېر ښه عبادت، طاعات د الله په ستاینې باندې تېر کړو. پام کوه روژه یې بې ځایه تېره نه کړې. پام کوه روژه په ګپو و مسخرو تېره نه کړې. روژه په درواغو تېره نه کړې. روژه په دوکه تېره نه کړې. په روژه کې ظلم در څخه ونسي. په یو چا پسې بهتان ونه وایه، د یو چا غیبت ونه کې، په یو چا پسې درواغ ونه وایه، یا داسې نورو ګناهونو ته ملا ونه تړې. پام کوه ډېر. لکه څنګه چې په دې کې عبادت څو چنده ثواب لري، همدغه ډول په روژه کې ګناه هم دغومره سنګینه ده، دغومره دردناکه ده. نافرماني باید نه وکړي. عام حالت کې باید سړی نه وکړي. په روژه کې خو باید ډېر پام وکړو. په دې میاشت کې کوشش وکړه ځان یوازې کړه، یوازیتوب غوره کړه، د محفل و د مجلس نه ځان لرې کړه. ځکه زموږ د آخره زمانې مجلسونه دي، خامخا به یا غیبت وي، یا به د یو چا باندې بهتان وي، یا به د یو چا تذلیل کیږي، یا به په دې مجلس کې دروغ ویل کیږي، یا به دوکۍ، یا به بل څه. نو څومره چې ځان یوازې کړې هغومره ستا دپاره خیر دی. زموږ اکابرین دا وه چې کله به د روژې مبارکه میاشت راغله د عبادت ځای به غوره کړي، ځان به یوازې کړي. د ښه روژې د الله تبارک وتعالی د مرضا مطابق روژې تېرول دپاره یو اسان عمل دا دی چې ځان یوازې کړه. کله چې تا ځان یوازې کړي او د خپل ځان سره ناست وې، د خپل تېر سوي ګناهونه یاداشتونه دې کول، هغه دې په ذهن کې راګرځول، خامخا به ته دې ته مجبوره کېدې چې د الله نه استغفار وغواړې. دا په عبادت باندې تېره کړي. ځکه د الله رسول فرمایي اذا جاءت رمضان فتحت ابواب الجنه، چې د روژې مبارکه میاشت راسي ټول د جنت چې کوم څونه دروازې دي هغه خلاصې ولاړې. دا روایت ما مخکې هم درته چې الله پاک ټول کال د جنت تزیین کوي، ښایسته کوي، ښایسته کوي. بیا جنت ته وایي اوس هغه وخت دی چې تا ته خپل حقداران راځي، نور ته ځان آماده که، حقداران تا ته نور راځي که نه. دا د جنتو میاشت، د جنت ته د داخلېدو میاشت ده. دا د مغفرت میاشت ده. حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله د روژې میاشت راسي یو دوې فرشتې دي هغه روزانه راشو کېږي، اعلان کوي یا باغی الخیر اقبل، د خیر غوښتونکي راسه دا میاشت ده. تا خو به یو وخت ویل چې زه به د خدای نه معافي غواړم، تا به یو وخت ویل چې زه به عبادت کوم، تا خو یو وخت ویل چې زه به تلاوت کوم، قرآن به ختموم، نور ذکر اذکار به کوم. هغه فرشته اعلان کوي هغه تمنا کوونکې د خیر غوښتونکې چې تا یو وخت خیر غوښتې، نن دغه د خیر راورسېدې راسه. و یا باغي شر، د شر غوښتونکې، ځان په اور کې او هلاکت کې اچوونکې، د ځان بربادي غوښتونکې والا کسه بس که. روژه د بربادي میاشت نه ده، روژه د هلاکت میاشت نه ده، روژه د بوج د درنېدو میاشت نه ده.
دا د صیام د روژو د قیام د تلاوت د نفلو د دې میاشت ده. ځکه الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب. کوم چا چې روژې میاشت په داسې حالت کې ونیول، روژه یې ونیول د روژې په میاشت کې چې دی مؤمن و او په دې روژه باندې د الله څخه ثواب غوښتونکی و، د هغه ثواب امید یې درلودی، الله پاک جل جلاله به د ټولو ګناهونه معاف کړي. لہذا عزیزانو نور باید موږ په اعمالو کې تغیر راولو، تبدیلی راولو. دا روژه د اعمالو د عباداتو د طاعاتو د ذکر د اذکار میاشت، په دې کې څومره زموږ په واس پوره یغونه باید وکړو.